مرگ دا خطرناک شی دی. مرگ چراغ خلاصے دیتے نشے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دو سیزونه دی چې خلق داغې نه یریږي. یو مرگ دی وی واقعی یریږي خلق کنه څوک یې نه غواړي. یو مرگ دی څوک یې نه غواړي. خلق د ځان خلاصوي نه غواړي څوک یې نه خوښوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی. دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه. هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي. رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کی حساب کتاب ګرانی غریبي ښه ده د آخرت حساب کتاب خو اسانه کوي. د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کیږي نه دې څوک بچ کیدی شي. یو ښځه و د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی و چې دا به څنګه جمدي شي. چا وی یاره پلان کیږي کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دلو کی دلال هغه مولانا صاحب لا هغه نیک انسان لوی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې زما را زوی جمدي شي. هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه. د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې. هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي. خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دمم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي. دا خو اسان علاج ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم. خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوې ولې نه زما نیکه خو مړو. بل کور کله لاړ تاسو کله خو مړې نه دي شوې واپس بل و زموږ پلار نه و مړ. بل کور کله لاړه یاره دا لکه چې تاسو کله مړې خو نه دي شوې ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ. بل کله لاړه تپوس کی تاسو کله خو مړې نه شوې یاره پلار به هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی. بل کور کله لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړې پکې نه شي. داسې به څنګه پیدا شي. که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړي نیا به دې مړي. که هغه ني د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړي د هغه ورور به مړي بل به مړي. وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که زما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی. که زما بچی مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه سې مړ دی. که زما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی. که زما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی. چې وګرځېده دې مولانا صاحب لراله وی چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړې نه شوې او بس پوه شوم ښځه پوه شوه وی ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خفه کېږي. خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل. حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې. سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه بل ځای نه بل عجیبه جواب ورکوي. وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرتی و د انار دانې پکې پرتی وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتی وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه. وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میان نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرته په لاس کې درته ښکاري. وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته دي. ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه د یو ګوټ نه راوچتې. تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته. ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه او هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سارا والا نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالی څوک درته وي هغه ګوټ نه والا هغې نه والا هغې څه مشکل درته شته وی نشته دغسې ما ته مشکل نشته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو
اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې بعض انسان د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ماله خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا 2 ګوتې ورته مخامخ کم د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سره راخکېږم نو طاقت الله را کړی فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان نه چې سوزي دی په دا کټ کې پروت دي 2 قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یریږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله راشي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبی علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې دی مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکي او چې کم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه ولا الله بل مسلمان له ورکي دی ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي به دا ځنکدن کې ورته وښیي فرشتې ورته مه یریږه دقه دوزخ و دا ستاره دوزخ ځای و خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ دې له به نه ځې نو بیا ورته له جنت هغه ځای وښیي وایي دقې له ور روانې دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شوم دغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغه محل ور روان یم څه مو خیال دی دی په تلوارۍ کې به نی دی بیا په دنیا څه کوي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دی باندې یره به نی ولې جنت یې ولیده دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم دغه جنت له به ځې ولا هم یحزنون هلکه زما بچي دي دې پسې خلک خپوي زما مال دی جیداد دی دکان دی پیسره دولت دی دی پسې خلک خپوي لا هم یحزنون دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي نو چې دا جنت او دوزخ دواړه ووینې ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې دی خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفسا تب دا اللہ نہ خوشحال اللہ وستا نہ خوشحال خوش مطمئن بے اطمینان کے بے رازقنا اللہ لدی بوزم ارجعی الی ربک چه او نفس تداوی چه خپل خدای ترا روان شا رب ترا روان شا دی با خوشحالی که بنی خوشحال راضیة مرضیہ تمام خوشحال ہے اللہ من در نہ خوشحال ہے او زاغ نیکان بندگان دی جنت اغی کے دن ناشا او جنت ته داخل شا دی به دومره خوشحالی پرواز بکی چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم الا زر سو باسه حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسی لکه یو مشک چې د اوبو ډکې او د هغې نه یو ساعت کې وځي نو دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي دقه بسې د اعصابه تې وځي هېڅ تکلیف په وته دی او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي د ملک الموت ډیوټي ختم نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی اعلی خوشبویه
د جنت خوشبوئی ده په هغه کفن، دا روح راوالی د هغه جنت په کفن کې ونغاړي. بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له ورکی، هغه یې بر اسمان ته روان کی. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، انورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبويي کوي چې په مونږ دا خوشبويي ولګي. انور فرشتي وی یا الله د دې فلان کې دا روح خو په مونږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کم ښکلي نوم په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وی لکه د هغه فلان کې د فلان کې زوی حضرت فلان کې ښکلي نوم یې اخلي، هغه وفات شوی، دا خوشبويي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهدا و هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا سا تې راکاږي او څنګه تې راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خوري وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، مالوچ به لامدي نو سودي لمبه به نه کوي، او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راښکي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت وستا، خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړو، هغه دوزخ ته به وځې. دواړه ورته وښیي، چغې وباسي او په زور ترې را سا راکاږي، چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه، هغه کفن کې فرشتې بندې کړي، چې کفن کې بند کړي بدبویي ته ځي. نو په دې فضا کې دا فرشتې یادي، دا څوک مړ د څښا بینتې دي، وی دا هغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم په هغې یې یادوي. خیرې ورته کوي، وی خدایه ته تباه کې، خدای رې غرق کا، خیرې ورته فرشتې کوي، خوار چې که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به مونږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته. بر اسمان ته روان کی روان کی روان کی، د اسمان دروازې ته ورسوي. قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اسمان دروازه به ورته کولو نشي، دا هغه ځای نه راوغورځوي، لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي. یو ظالم بادشاه و، د هغه نه سا ملک الموت وله راغی، او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی، او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول. ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده. دی ورته داسې غوسه شو، ته څنګه رالې؟ بې اجازه ته څنګه رالې؟ او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې؟ ملک الموت ورته وایي، وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم، ده وایي ګنې غل دی، زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم. ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور، او زه هغه ته یې څوک؟ وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي، او زه هغه کس یم ډېرو خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده. ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم،
او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وی دا نه کېږي. ملک الموت ورته وی ښه که دا ټول ارث دا جیداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وی دا ارث والا دا ارث ستا خو ماله یو ورځ جون راکوي نه کېږي. یو ګنټه خورا وی ګنټه هم نه کېږي. یو 2 منټه خورا چې 2 رکعاته مونځ خو پکې وکړم وی دا هم نه کېږي. یو سا دی چې دا والی ختم. مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې نشته. بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کم نه یې سب نشته. خیر و خلاص. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راکړه چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي وی خدر مې کزه مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه نو بس ډېر ټول عمر به جان دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو. ابراہیم علیہ السلام ډیر مہمان نواز چې مہمان نواز دی او دی میلمه شد. واحد پیغمبران ټول سخیان دي په ابراہیم علیہ السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلې لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه. یو ځل هېڅوک پیدا نه کړل. غلام ته وایي ملګري ته ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وی صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري. وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ. یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه وی صاحب یو سړی خو په دې لاره روان دی او کافر دی وی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم. نن سبا خو مونږه چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو داسې ده که نه څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیاله چې دې ونه لیدم. نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی. دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي. نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا. بوډا ورته وایي د چا په نوم وایي د خدای. وایي خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به زه ډوډۍ خورم ته زما خدای نه مني زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه کړه رب العالمین ورته وحی وکړه ای ابراهیم دا دې څوک کړی وی خدای ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله هغه ستا نوم نه اخېست د بت نوم یې اخېسته ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي شرک ما نه مني او ما سره شریک مني او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه زه ورکوم زما دشمن دی ما ته کنځل کوي چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی او ما دې نه غواړي زما مال د دغه بوت نه غواړي او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نو هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه هغه نوکر ته وي دا بوډار دی چې را پیدا کا بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه وایي تا خو وختي دو شړلم وی ما ته خپل رب ملامته کړم خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغه ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې ما سره شرک کوي زه ورکوم نن تا سره پوټۍ کېناستو ته نه ورکې نو به زه معافي غواړم شابه ډوډۍ خوره. وی ښه واقعي داسې ده وی ما ته کلمه وخوا چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا چې زه وغواړم نو چې زما نه سا لاړه شي چې نه غواړم چې زه جم دی ډېره ښه
ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه څومره قربانۍ کړي دي نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی د الله بر علم بل چا سره نشته بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي دا بعض انساني هغه بیماري غریبه سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله ټوله ږیره او جامې دا لمدې شوې د ترکارۍ نه او نوړی ته په ځمکه پرېوته ابراهیم علیه السلام پہ رحم راغی چې خدای دا څنګه جم دی دی د ده دا ژوند بله نوړی راواغېسته د غریبه لاس یې رپېدام ته پرېوته بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه بابا د څو کال وي وایي د 200 کال د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ وایي د 200 کال ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوې دې عمر نه مې الله وساتې دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې بس هغه سړی ورته برابر شو ملک الموت په دغه شکل کې راغلی ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی ورته برابر شو ابراهیم علیه السلام بس ساده نه وباسم وی ما ته خو الله مشوره ویلو چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم که وی اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوې اوس دې وی په دا ټکي دې ووایي خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایې ټیم دې پوره دی چې قبر اغلا ده چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ومه رسوې نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته یو سړی د دارو دکان ته لاړ دارو یې اخېستل چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو یا دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو د دې به څونه ګرنټي وي دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته چې در دې بوتل ګرنټي غواړې وی او بلکل زما ګرنټي شته زه ځوان زلمی یم ډوډۍ خورم پیسه شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی خو چې دا ټکې وي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار مقرر کی الته ورسیږي نو الته دې سو باسي جعل له الیها حاجتا الته ورته حاجت مقرر کی لاړ شي او چې الته کې ځای مرګ مقرر دی الته دې سو باسي نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې څه کسان را جمع شو یروي راځي لږ الله ته وجاړو سوال وکړو مقبرې ته ځو یو مړی دی که را جمدې شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدنه او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکنو لیکن نه مرګ په سفر چې څوک ورغی د دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی څه دی هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی که چې مونږ ته ځنکدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړه یو جړق وشو یو قبر اوښتېد او یو مړی ته بار ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم
وی دا تپوس ته نه کو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د زنکدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خولو کې زنکدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې د ستاسو په دعا را جمع دی کړمه اوس به بیا زنکدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له د الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې زنکدن را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرگ تے سویلی دی حازم اللذات اکثرو ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی ڈڑے وڑی کی پا مالدار چراغی دا مالداره لذتونه خوندونه ولا دړې وړې کړل پا غریب چراغی پا ارچا چراغی دا دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکې ده سو کوئی سبب خونه نه وجود خرابېږي به ساتلی سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوند ختم شو که نشو اغا مال لار با پاتے شو اغا بچی پاتے شو اغا کارخانہ پاتے شو اغا فیکٹری پاتے شو ازمکا جیداد نوکران اجرا ارس پاتے شو نو مرگ خامخا یو حقیقت تے انکار تنشے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سمر نزدی صحابی دے سونا خدمت کرے دے دیکھو برا کورو باری خدمت کړی د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوګ او په نار او په تند نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی دا نه چې ګني ډوډۍ به نه خدمت بکوم او جنې نه بکوم او د حضور پاک د حدیث دونه خدمت کړی دی 15000 او 300 او یا حدیث ته دنه د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نزدې مرګره دی کوم وخت کې مري نو دا صحابو ته ګر چا پیر ناسي نو دی جاړي او صحابو کې واجب عادتو چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی ورته وی چې زموږ په پیغمبر علیه السلام ګوري سلام وی یو ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وی بل ورته وی زما په نبی علیه السلام سلام وی دی جاړي چا ورته ابو هريره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړی دا هغه نوکری غلامی دی کړی دا او نیک اعمال دی کړی دی دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلامو نو شپې درې ځایه کړې وه یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسه مې دا ښځه کوي 3 میسه مې دا غلام کوي مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سیکنډ کې چې زما په کور کې د الله عبادت کېږي وی ولی جاڑے وی تا خو باوسا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا دوست سر ملاوے گی اور تا سوئی وی دا مرد دا سپر ڈیرو گد دے الحمدللہ وی دا مرد دا سپر ڈیر ذات اگد دے او واقعی اگد دے کساڑے انگلینڈ تا دی لکی دا سوچی چې کال پس 2 کال پس واپس روس ته دی 15 کال پس 6 کال پس واپس شم د دنیا افریقی ممالکو ته دی او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه ام فیل وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کال خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته وی د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړم نو حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ چې خپل سامان تا کم وی مونږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم
صلی الله علیه وسلم فرمائی چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کی او دوزخیان دوزخ ته داخل شي، نو دا مرگ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی، په هغې کې به دا مرګ راولي د ګډ په شکل. جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ، نو دوی به ورته دغه ځای نه وګوري، دوی به وپېژني چې دا مرګ دی، په نښه به وپېژني. جهنمیانو ته به دې ته وګورئ، هغوی نه ورته تپوس کړي څه شی دی، دا مرګ دی. نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي، نه به حلال کړي. ګوره مرګ هم ختم شو، حلال به شي. نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت، اے جنتیانو بس اوس همیشه ژوند مرګ نشته. جهنمیانو ته وی اے جهنمیانو همیشه ژوند په جهنم کې مرګ نشته. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی، بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه اوچت شي اټیک راشي، که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي، او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي.